الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين والطاهرين وعلى صحابته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ګرانو مینوالو او د منار د اسلامي رادیو په صفو کې محترم اوریدونکو، د اسلام مقدس دین مور په ښېګڼه او خیرخواهي کې دا په دوو سببونو سره مخکې کړی و چې یو سبب د هغې مشکلات د ولادت او د رضاعت او د خپله خېټه کې د هغه ګرځول دي د اولاد، او دا هغه څه دي چې پلار د هغې نه هېڅ نه دی خبر، او دا ډېر اساسي سبب و. او دویم سبب هغه محبت او مینه او صبر او استقامت او حوصله چې د دې سره په وخت تربیه د اولاد کې د هغه بې پلار سره نشته. او بل کله کله بچی چې غټ شي نو د مور په حق کې تساهل کوي، او بل دا چې پلار یې وایي په زور هم اخیستلی شي، مور سره خو زور نشته. نو په دې اساس اسلام د مور په حق کې ډېر زیات تاکید وکړي چې نه، د مور حقوق زیات دي. ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. نو په دغه حقوقو باندې انشاءالله بحث کوو. الله دې موږ ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي. اسلام مقدس دین موږ ته د مور و پلار په حق توصیه کوي چې د هغې خیال وساتئ، او د هغې دپاره دا چې یو خو پلار ستا موجود دی او مور ستا تربیت کړی دی، مشکلات یې ګاللي دي، نو په دې اساس مه تاسو د دې سره چېرته شدت ته کار وانخلئ، سختۍ نه کار وانخلئ. ابوالله سمرقندي یو روایت ذکر کړی دی په کتاب کې. یو ځوان په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د هغه نوم علقمه و، هغه مریض شو ډېر زیات، مرګ ته نږدې شو، نو چا ورته ویل چې لا اله الا الله ووایي، د هغه ژبه پرې ونه چلېده. وایي چا نبي علیه صلات وسلام ته خبر ورکړ چې داسې یو سړی دی هغه وفات کېږي، خو لا اله الا الله یې ژبه نه چلېږي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل آیا د ده مور و پلار شته؟ نو ویل چې پلار خو یې مخکې مړ دی او مور یې بوډۍ ده. نو وایي مور پسې څوک ولېږئ هغه راولئ. کله چې مور راغله پوښتنه ترې وشوه چې ستا زوی دی دغه شانې مشکلات لري، ځنکدنې دی، ستا کلمه نه شي ویلی. وایي مور نه یې پوښتنه وکړه چې د ده څه عمل و، څه مشکلات یې لرل. وایي دې بیبي وویله چې یا رسول الله کان یصلي کذا وکذا وکان یصوم کذا وکذا وکان یتصدق بجملة دراهم ما ندري ما وزنها وما عددها. وی یا رسول الله ډېر منځګزار او د مانځه به درته څه ووایم، دومره دومره منځونه یې کول، دومره دومره روجې یې نیولې، دومره پیسې یې مصرفولې. نو رسول الله څه ورته ویله چې فما حالک وحاله، د تا سره څنګه و؟ ویل یا رسول الله انا علیه ساخطة واجده، زه په هغې باندې غصه یم او خفګان مې دی په زړه کې. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ولې؟ ویل چې کان یؤثر علی امراته، په ما باندې خپلې ښځې ته ډېره ترجیح ورکوله، زما نه یې په خپله ښځه ډېر اهتمام کوو، زما نه خپلې ښځې ته ډېر امکانات او ډېر څه ورکول، یعنې زه د ښځې نه وروسته ګڼلی وم. ویطیعها، او د ښځې خبره ډېره منله فی الاشیاء، په ډېرو کارونو کې. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلي سخطه امه، مور یې پې غصه شوې ده، نو حجب لسانه، ژبې بنده شوه، ژبې هم بنده شوې ده، عن شهادت لا اله الا الله، د لا اله الا الله د شهادت نه. وی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته ویله یا بلال، بلال لاړ شه، انطلق واجمع حطبا کثیرا، ډېر لرګي را جمع کا. ولې؟ د دې لپاره احرقو بالنار، چې دا سړی په اور کې وسوځم. فقالت دی مور ویله یا رسول الله ابني وثمرة فؤادي تحرقو بالنار، اې د الله رسوله زما زوی دی، د زړه میوه مې ده، آیا تی په اور سوځي بین یدی زما مخکې؟ وکیف یحتمل قلبي ذلک، زما زړه به دا څنګه برداشت کړي؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یسرک ان یغفر الله له فارض عنه، وی ته دا خوښې چې الله ورته بخشش وکړي او زه هم ترې راضي شم. فوالذي نفسي بيده لا ينتفع بصلاتي ولا بصدقته ما دمت ساخطة علی، قسم په الله دی، په هغه ذات چې زما روح یې په لاس کې ده، نه مونځ ته نفع رسولی شي او نه دغه روجي او خیراتونه او صدقې، تر څو چې ته پې خفه او غوسې. فرفعت یدها، نو ښځې لاسونه اوچت کړه دې مور او ویله اشهد الله تعالی فی سمائه، الله لره په اسمان کې ګواه ګرځوم، وانت یا رسول الله، او تام ګواه ګرځوم یا رسول الله، ومن حضر، او چې دلته حاضر دی مجلس کې، انی قد رضیت عنه، چې زه د نه راضي شوم، بس سوځم بس راضي شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا
رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بلال او بلالا انطلق لار شفنظر اگورا لار شوگورا حال یستطیع علقمتا یقولا چاگا مریض چا علقمنمی دے اغا ویلی شوس لا الہ الا اللہ فلعل امه قد تکلمت بما لیس فی قلبها کی دیشی موری دسی چویلی چی دزڑن نی حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیا د وجنه تلار شاغه سړی وګوره چې هغه جبه چالو شو کنه جبه اخلاص شو کنه کې دې چې دی موري د زړه نه ویلي وای فانطلق بلال لار فلما انتهى الى الباب دروازې ته چې ورسید دغه کوټي چې پای کې دننه دغه مریض پروت دی د مرګ په حالت وای ورېدل چې هغه आवाज اوچتای چې لا اله الا الله لا اله الا الله باندې جبه جاری شو ومات من یومی او پم دغه ورځ باندې وفات وغسل وکفن غسل او کفن ورکړ وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربان منزق ثم قام على شفير القبر برسول الله صلى الله عليه وسلم د قبر په غاړه ودرید او یې فرمایل یا معاشر المهاجرين والانصار اے د مهاجرین او د انصار خلقو من فضل زوجته على امه فعليه لعنة الله چا چې خزل را بهتري ورکړه په مور باندې هغه دی الله د خپل رحمت نه وشړي الله دې دا هغه عبادت نه قبلې او لازم دی پتا سو باندې چې د میندو احترام وکي پم دې رابطه باندې په نورو الفاظ سره احادیث پم دې موضوع کې پم دې رابطه باندې طبرانی او مسند احمد کې مشته نو معلومه ده شو چې د مور احترام څومره زیات لازمي دی دغه دوه سببونو د وجنه چې موږ ذکر کړو چې یو سبب د هغه مشقت د حمل دی او بل مشقت د هغه وضع ده او دریم مشقت د هغه پالنه ده هغه ته پي ور کول دی او د هغه تړل او پرېمستل او هغه ته شوګيري دي نو په کار ده چې موږ د دې حدیث پروشنۍ کې د مور او پلار د احترام د پاره زړه کې مستقل ځای ولرو د هغه سره مینه ولرو د هغه خدمت وکړو او مور باندې خزه غوړه نکو او په پلار باندې اولاد او دوستان لکه نن سبا زمونږ ټولنه کې د مور او پلار حیثیت هغه ډېر کمزوری غورځېدلی دی مور او پلار فقط په مادي زندګۍ کې څه کار ته اخیستل کېده مور او پلار دی او کنی بیا هېڅوک په قصه کې نه دي نه داسې نه ده پکار مور او پلار دا سونا ده طلا دي سره زر دي هر وخت کې پکارېږي چې ژوندي هم پکارېږي او چې مړه شي هم چې ژوندي هم یې در باندې حق دی او چې مړه شي هم یې در باندې حق دی نو په کار دا چې مونږ په خپل اولاد دا په دې باندې وروزو د مور او پلار سره ښه سلوک دغه تربیه سالمه تربیه ده هر زوی د خپل پلار نه یادوي په کور کې زاړه مور او پلار دی او د هغې زلمي بچي دي ودونه یې وله کړي دي ښځې دي بچي دي دغه د دې نمسي ګوري چې دا زمونږ پلار د خپل پلار سره زمونږ پلار د خپلې مور سره څه ګزاره کوي د هغې سره ستا ګزاره د تا نه ستا بچي بیا یادوي نو که د هغې سره د ښه سلوک کول بچي بیا ستا سره ښه سلوک کوي که د هغې تندی دې مچي کوو نو ستا تندی هم مچي او که چېرته دې د هغې سره بد وضعیت او بد سلوک وکړو نو د تا سره به هم کېږي په نورو امورو کې دا تبادل شته یا نشته خو د مور او پلار په احترام او عدم احترام کې خو بلکل شته د مور او پلار او د استاذ او دا په تجربو سره ثابته ده عملي چې چا د مور او پلار سره او د استادانو سره څه کړي دي هماغه د هغه سره بیا کېږي کما تدین تدان عموم خبره ده چې هر چا د مور او پلار سره څنګه گزاران کړي د هغه بچي هماغه شانتي هغه سره نو د سبا پلار ته جوړیږي نو که نن بچی نو ای د نن بچیا د مور او پلار قدر دی وکړه سبا ته پلار شي چې ستا قدر وکړي دا خو یو مسله شو او اساسي مسله دا ده چې ته په دې نیت نه کې چې د ما سره سبا ښه وشي نه ته د الله د رضا په خاطر کې عبادت او بندګۍ په خاطر به کې ځکه که دغه نیت به هم ولرو چې ما سره سبا داسې ونشي بیا خو ثواب پرې نه راکړی ثواب په دې باندې دی چې زړه کې اخلاص راولي چې الله ستا د رضا په خاطر دا کار نو ستا اولاد به ستا خدمت کوي او ستا اولاد به ستا تابعدار وي ستا اولاد به ستا په اشاره او ستا په خبره چلی او که ته د پلار سره څنګه وچلېدلې هماغه شانې بچي سره دی د پلار سره دې بدماشي وکړه د هغه خبره دې ونه منله نو سبا به ستا او بیا دا چې د مور او پلار احترام وایي دا دی چې مور او پلار نه به مخکې نه ځي هغې نه به وروسته ځي مګر که ضرورت اجازه ته واخله چې مخکې لاړ شي وایي مور او پلار ته به په خپل نوم آواز نه کې دا هم بې ادبي ده او مجلس کې چې هغې ناست نه وي هغې نه مخکې به وایي نه کښېنئ بل ادب یې دا دی چې وایي د هغې د نصیحت نه به نه غوسه کېږي زړه به دې نه تنګېږي
چې هغه درته نصیحت وکړي استاد زړه راتنګېږي پړسېږي وروسته پس مجلس پرېږدي پاڅې او ووایي چې یاره د تا نه هم نه خلاصېږو څه راپسې زړه دې لاله وچه او ډېر بچیان داسې شته چې هغه د مور و پلار په نصیحت باندې خفه کېږي خو مور و پلار هېڅ کله په اولاد باندې بد نه دي پیرزو په دنیا کې په دې انسانانو کې یوازینی چې د بل په ترقۍ خوشحالېږي هغه مور و پلار د خپل زوی ته نور هېڅ څوک ورور د ورور نه واخله او داسې پسې ځه یوازې مور و پلار د خپل بچي ترقۍ باندې خوشحالېږي او خپل بچی په ډېر اوچت مقام کې لیدل غواړي چې د ځان نه هم ډېر اوچت او دارنګې وایي د هغې نه مخکې دعا مخره دا مدب دی چې هغې ته انتظاري د هغې دپاره نو ته انتظار وکړه لکه هغه حدیث کې راځي چې هغه سړي د چیلو هغه شودر ولشل او پلار او مور یې بوډاګان او ضعیفانو د هغې په انتظار تر څو چې هغې نه اوس دی ته ورنه کړه خو دا په قدر ضرورت او حاجت مسله که هغې د خپله برخه پرېږدي او نور بچو ته ورکړي څه مشکل نشته خو هغې سړي کار د اخلاص نه کړی نو دارنګې د هغې د امر مخالفت مه کوه هغې ته کنځل مه کوه پخوا خو به د کنځلو تفسیر داسې و حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ یې وفرمایل چې تاسو مور و پلار ته کنځل مه کوئ صحابه تعجب کې شو چې یا رسول الله مور و پلار ته هم ګنې څوک کنځلې کوي مباشر مخامخ کنځلې مور و پلار ته په عربو کې نه وي د جاهلیت زمانه کې هم نه وي د جاهلیت په دودیزو کې ډېرې خبرې راغلي دي ژوندی نونه یې خښې کړي دي او ډېرې نارواوې کړي دي خو د مور و پلار په رابطه باندې داسې نشته دی چې هغوی دي د مور و پلار سره داسې سلوک کړي لکه نن چې مسلمان کوي د مور و پلار سره شفقت او مینه دا فطري ده فطرت د انسان داسې کله انسان سلیم فطرت ولري نو هغه د مور و پلار سره مینه کوي د مور و پلار احترام کوي او د هغوی د اوامرو مخالفت هم نه کوي او دغه رنګې هغې سره په داسې تعامل باندې چلیږي چې هغه تعامل د احترام ولې به احترام نه کیږي ولې دا د رب العالمین فیصله ده وقضا ربک الله تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا الله د خپل حق نه وروسته د مخلوق حقوقو کې اولین حق د مور و پلار اغست او خاص کر اما یبلغن عندك الكبر کله چې ستا په حیات او ژوند کې ستا په وسعت او مالدارۍ کې ستا په وجود کې هغه بوډاوالي ته ورسېږي دی سره احسان کې د صحابو په وخت کې کنځلې نه وي ویل یا رسول الله دا څنګه کېدی شي چې سړی مور و پلار ته مباشر کنځلې وکړي ځکه جاهلیت کې دا شی دی نه پېژنده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل مور و پلار ته کنځلې دا معنا ده چې ته د چا مور و پلار ته کنځلې وکړي نو هغه به ستا د مور و پلار بد ووایي هغې ته به کنځلې وکړي نو دا داسې شوه لکه ته چې مور و پلار ته کنځلې وکړي ګوره د بل مور و پلار دې وکنځل نو ګویا کې چې خپل مور و پلار دې وکنځل د بل د مور و پلار عزت دې وکړو نو ګویا کې د خپل مور و پلار عزت دې وکړو د بل د مور و پلار د کنځلو په وجه باندې تا خپل مور و پلار وکنځل نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو د خطرناکو ګناهونو نه هغه سب الوالدین دي مور و پلار ته بد رد ویل کنځلې پوچی بدې ردې زشتې سختې خبرې دا ټول په سب کې راځي یوازې سب کنځلو ته نه وایي بلکې هر قسمه بد و رد و بد وضعیت د مور و پلار جاهلیت خلکو نه کوو نو د هغې ته کنځل به نه کوي نو نن خو مباشر کنځل پرېږده مور و پلار وهي دا به څنګه لاسونه وي هغه لاس دې ولي ته اوچت نه شي چې هغه د مور و پلار دپاره اوچتېږي او په هغې باندې وایي هغه لاس دې شل شي هغه لاس دې شل شي شل چې په مور و پلار اوچتېږي دا به څنګه بچی چې د رحمت او د شفقت په دغه زواتو باندې دی لاسونه اوچت خو دا درنده شي حیوان صفته شي انسانیت نه لاړ شي درنده توب ته نو بیا په وړه خبره باندې هغه په مور وارونه کوي په پلار وارونه کوي د مور بې عزتي کوي مور ته اهمیت نه ورکوي مور و پلار په یخنۍ کې په یخه کوټه کې کینولي او بچو ته بخارۍ لګوي مور و پلار ته اهتمام ورکوي مور و پلار قدر وکوي دغه د اسلام غوښتنه ده او مور و پلار د چې کوم مقام ورکړی شوی کې بیا دا پوښتنې مه کوه چې یاره ما سره داسې کوي ما سره داسې کوي تا سره چې هر څه کوي هغې الله ته وسپاره خو خپل مسؤلیت ادا کړه رب کائنات امر کوي چې زما فیصله دا ده چې زما بندگی نه بغیر به د بل چا بندگی نه کې زما نه بغیر به د چا عبادت نه کې او د مور و پلار سره به ښه روش کې ښه اخلاق وکړي او خاص کر چې کله دی ضعیفه شي بوډاګان شي تا ته محتاج شي نو د دوی خدمت به کې پخپله به کې پخپله په تا لازم دی ښځه او لور او بچو باندې
په اعتماد نه کې ته به خپله ځان اطمیناني کې بیا که ستا بچي او ستا ښځه ستا په ځای د هغې خدمت کوي نو دوی به ستا د ولو نه پیټې او ګوته کوي. د دې وجې نه بعضې علما وایي یو سوال راځي چې یاره په ننګور باندې د خواښې مېړه د مور و پلار د خدمت څه حق و؟ جواب دا دی چې په ننګور باندې حق نیابتن راځي، سالتن خو په زوی حق دی، خو دا ښځه د دې زوی ده او په دې ښځه د خاوند حق دی، نو نیابتن د دغه حق په وجه باندې د خسره او د خواښې حق هم راځي پې چې خواښې داسې لړه منئ چې چل کوي او داسې ښځه چې هغه هم د مور غوندې شفقت ولري، نو په دغه ننګور لازمي دي چې نیابته د هغه د خاوند د مور و پلار احترام. اصل قضیه داسې حلېږي چې دا حق په بچي دی بالکل مسلم موږ یې منو، خو د دې سړي په بچو خو لازمي دی ځکه بچي خو د هغه حقیقي ورثه دي، میراث دي وړي او د هغې هر څه دي. خو ښځه نو موږ وایو چې څنګه چې په پلار لازمي دی داسې په بچو هم لازمي دی چې د خپل نیو نیکه خدمت به کوي، خو د سړي په ښځه باندې نیابتن د سړي نه لازمیږي ځکه دا خدمت د مور و پلار په خپل بچي باندې لازم دی. نو چې کله دا د هغې باندې حق دی نو ښځه د دې خاوند په نیابت باندې که د هغې خدمت وکړي الله به وله اجر ورکړي او د خاوند مسؤلیت به لږ غوندې کم کړي. نو دا اصل کې د دې د خاوند سره کومک دی. انشاءالله به دې به پوه شوي یاست. نو په کار دا ده چې مور و پلار په دې ټولنه کې اهم یو اندازه درګذري وکړي، عفو وکړي، سماحت وکړي. نن سبا حالاتو ته وګوري ډېرې پوښتنې موږ نه خلک کوي چې یاره مور و پلار شکایت کوي د بچو نه او بچي شکایت کوي د مور و پلار. نو د چا خبره چې 50% سره دواړه طرف ته ګزاره وکړي و دې سره به کورنی ژوند تېر شي چې هغه انګلیسي کې ورته 50-50 وایي. معنا 50% مور و پلار ته وایي چې دې زمانه کې دا اوس چې کومه زمانه ده الکترونیک زمانه ده د دې فسادونو زمانه ده چې 50% سره بچی خو بس 50% نه ته ورتېرېږه او چې 50% سره پلار خو د 50% ته ورتېرېږه ځکه کل په کل باندې ټول په ټول باندې نن سبا ډېر مشکل دی. بیا هم شته داسې نیک خلک چې هغوی سل په سلو کې ساتي، خو مور و پلار ته هم دا نصیحت دی چې ګزاره کوئ تاسې هم په ډېرو امورو چې هغې کې د الله او د رسول خلاف نه یا ښکاره ضرر تاسو ته نه یا اخلاقي څه مشکلات پکې نه پیدا کېږي نیوکه مه کوئ په بچو باندې. تربیې خپل اصول دي، په هغه اصولو سړی باید وچلېږي، لوړه ژورې ته راکاږي نو په دې سره به کور جوړي. ډېر هغه مور و پلار چې هغه بس په خوله کې مرچکی دی او بس قاروک دي، پاره خبره اولاد ته قاریږي، بچو ته نمسو ته د بچي ښځې ته. نو دا هم نه ده. د انسان انسانیت مهم دی. په ټولنه کې مونږ ته الله په دې ټولنه کې ډېرې د تربیې سالمې طریقې ښودلې دي. مونږ ته ویلي دي چې تاسې مشران یاستئ، مور و پلار ته ویلي تاسې به شفقت کوئ. لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. په دې زمونږ کور جوړ کړی دی، یو به مشري بل به کشري. مشر ته وایي ته په رحم وکړه په کشر باندې او کشر ته وایي ته د مشر عزت وکړه، بس په دې کور جوړ دی که اول ارشاد مخامخ دی مشر ته. لیس منا من لم يرحم صغیرنا. هر مشر په کور کې په خپل کشر باندې شفقت او رحمت او مهرباني وکړي. فطري او طبیعي خبره چې دا کشر به د هغه مشر عزت کوي او که چېرته دا په هغه رحم ونه کړي شفقت پې ونه کړي نو په زور خو کلي نه کېږي، بیا به مشکلات وي، اخو ډب وي او کورنی نظام به خراب وي. تر دې حد قرآن وایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. د مور و پلار تربیه کې فرمایي دا تربیه زده کا چې هغوی ته اوف مه وایه. اوف کلمه د زجر او د قهر ده، دارنګې اوف کلمه د حزن او د خفګان ده. اوف یاره دا څه کار وشو. هغوی ستا په قهر هم خفه کېږي، زړونه یې نري دي او ستا په غم او درد هم خفه کېږي. بل علما وایي کله کله مور و پلار داسې شي چې بوډاګان شي او هغوی خپل قضای حاجت صحیح نه شي کولی، نو چېرته د هغې قضای حاجت ته اوف ونه کړې، ډېرې ستا پاکړي دي، داسې سوچ کوه. ولا تنهرهما. غصې ورته مه کوه، وهل خو پرېږده، وهل نشته نه. ولا تنهرهما رټی مه چې ځه پلاره ته په څه پوهېږې، غلی شه، خبرې مه کوه هغه په مجلس کې غلی کړي. او یا دا چې زوی چې ته غټې رتبې ته رسېدلی یارانو دوستانو سره ناست د پلار ته وایي حجرې له مه راځه مېلمانه دي، که بیا دې ویني بیا ما پورې خان دي. او یا داسې یو شوي دي چې پلار یې ویني وایي یاره دا زما د نیکه دهقان دی. یو ځای کې داسې شي یو سړی و ډېر غټ مقام او چوکۍ ته رسېدلی و، پلار یې راغلی و، ویل چې دا زمونږ د کلي کې زمونږ دهقان دی. ملګرو ته یې ویل مخکې پلار یې ورته چې دهقان نه یم، زه د مور مېړه یم، خو دا په ما وشرمېد. او بل ځای کې داسې ویل چې دا زمونږ د نیکه دهقان دی. نو هر حال باندې په مور و پلار شرمېدل نه دي په کار که ته هر څونه ترقي کړي. وقل لهما قولا کریما. مور و پلار ته د عزت خبرې کوه، چې د عزت خبرې د عزت لقبي د احترام لقبي هغه مور و پلار ته استعمالوه. دا قولي ادب.
په عملی میدان کې واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزر د عاجزۍ او د شفقت او د مهربانۍ په راکته کا لکه څنګه چې مرغۍ په خپلو بچو باندې راکته کوي چرګې په خپلو چرګوټو راکته کوي د دې وزر راکته کولو معنا دا ده چې هغې ته تابع شه په هغې باندې د شفقت وزر راکته کا د هغې ضرورتونه پوره کا د مشکلاتو د یخنۍ او ګرمۍ نه بچ کا لکه څنګه چې د چرګوړو مور یا مرغۍ په خپلو بچو باندې خپلې وزرې راکته کړي نو په دې کې یو هدف دا دی مینه ورکوي ورته دویم دا دی مشکلاتو نه بچ کوي دریم دا دی چې د هغې حفاظت کوي نو دا معنا شوه چې ای بچیا وزرې د عاجزۍ دی په خپل مور پلار راکته کا معنا د هغې دپاره شفقت او مهرباني ورسره وکړه هغې ته نرم شه وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا مور پلار له دعا غواړه که هغه ژوندي وي که مړه وي او دعا کې وایه الله رحم پې وکړي لکه څنګه چې زما تربیت کړی دی مجمع الزواید یو روایت راغستی دی په هغې کې فرمایلی دي ما بر ابا من سدد الیه طرف بالغضب وای د مور پلار نیکی چا ونه کړه ما بر اباهو د مور پلار نیکی ونه کړه هغه چا چې هغه ورته په سترګو کې لږ وران وګتلي په سترګو کې وران ورته وګتلي مجمع الزواید یو بل روایت هم راغستی د عایشې رضی الله عنها عایشه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی او هغه سره یو بوډا ورته ویل من هذا الذي معك دا چې د سره دی دا د څه دی دا څوک دی سړي ورته ویل ابي پلار مې دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته نصیحت وکړو ورته ویل الله ولا فلا تمشي امامه مخکې ته مزه ولا تجلس قبله مخکې ته مکینه ولا تدعوه باسمه په نوم باندې اواز ورته مه کوه ولا تتسبب له کنځلې مه کوه او کنځلو کې ما مخکې شرحه وکړه او بیا د امت د سلفو آداب وګوره د خپلو پلارانو سره د هغې قصې او نمونې وی عمر ابن زید ته چا وویله کیف بر ابنک وی تاسو دا زوی څنګه نیکي کوي عمر ابن زید وی پلار یې ورته ویله چې ما مشیت نهارا قط الا وهو خلفي د ورځې چېرته نه یم ګرځېدلی مګر دا زمانه شاته رواني ولا لین الا مشى امامي او د شپې نه یم مګر دا زمانه مخکې رواني زما حفاظت کوي ولا رقا سطحا وانا تحته وی بره چت ته نه دی ختلی چې په کوم چت لاندې زه ناست یم سبحان الله هغه چت ته نه دی ختلی چې په کوم چت لاندې زه ناست یم زما د احترام د وجې نه یو قصه مجمع الزواید ذکر کړې ده د ابي غسان الضبي په رابطه باندې ابو غسان الضبي وایي زه د خپل پلار سره ورځې په ټکنده غرمه کې ګرمۍ کې ووتم وی ابو هريره رضی الله عنه را سره مخامخ شو وی راته ویل دا دې څه دی ما ویل پلار مې دی ابو هريره صاحب راته ویل چې ښه چې پلار دې نو واوره نصیحت لا تمشي بین یدی ابیک د پلار مخکې بنځي ولكن امشي خلفه والى جانبيات شاته زاویه ډډې ته یو طرف ته او داسې څوک مه پرېږده چې ستا او د پلار منځ کې حایل شي یعنې پلار دې د تا نه جدا کړي او دارنګې په هغه چت باندې مزه چې په کوم لاندې دې پلار ناست دی او هغه خوراک به نه کې چې کوم ترې پلار ګټلي دي کیدی شي چې هغې ته اشتها شي خو ستا او د شفقت او رحمت د وجې نه هغه غلی پاتې شي کله کله پلار یو شي ته زړه وشي خو بچي ته یې پرېږدي او داسې نور هم ډېرې واقعې شته د امت سلفي صالحینو صحابه کرامو او تابعینو څومره رحم او شفقت د خپلو مور پلار سره کړی دی روایت د ابن حبان نه را نقل دی په صحیح کې چې یو سړی ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه ته راغی ویل چې زما پلار ما باندې کوشش کوي ان ابي لم يزل بي حتى زوجني اول خو مې ښځه نه کوله پلار مې را باندې کوشش وکړو چې زه ښځه وکړم واده وکړم نو چې مې وکړه وانه الان یامرني بطلاقها اوس راته وایي طلاق یې کړه وی ابو الدرداء ورته ویله چې بس دې پلار وایي هغه وکړه زه به څه وکړم ما انا الذي امرك ان تعق والديك زه خو تا ته امر نشم کولی چې د مور پلار نافرماني وکړه ولا بالذي امرك ان تطلق امراتك او نه امر درته کوم چې ښځه طلاق کړه خو غیر انك ان شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم په دونه ده چې یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ته په دې باب کې ویم حدیث دا دی چې الوالد اوسط ابواب الجنه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې پلار منځنۍ دروازه ده د جنت نو خوښه دي دغه دروازه ساتي او که دغه ختمې نور د کار خپل نو روایت دا راځي چې هغه طلاق کړه او بل روایت هم داسې شته ابن ماجه او ترمذي راوړی سنن کې چې سړی ابو الدرداء رضی الله عنه ته راغی زما ښځه ده زما مور ما ته امر کوي چې طلاق یې کړم وی ابو الدرداء ورته نور نه پوهېږم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي دي چې پلار د منځ دروازه د جنت خوښه دی چې هغه پرېږدي ساتي او که
ختمي یعنی هغه خپکه همدغه شان عبد الله ابن عمر نه روایت شته سید ابن حبان او ابن ماجه ذکر کړي وای زما یو خزه ما ډیره خو خوله خو عمر رضی الله عنه بدراتله وای ما ته ویل طلاق کا وای ما نه طلاق ولا عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه خبر اورته یاد کړه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې عمر سوي مغه وک تر روان خبرونه مې پالوي الله سپارم الله مخاد او آباد لره وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین درې نوي یو څپه